پاکستاني چارواکي وایي د طالبانو مخالفت نه بلکې ملاتړ کوو. د پاکستان د پارلمان غړو تېره ورځ ویلي چې د دوی نظامي چارواکو خبرداری ورکړی چې پاکستان کې به د طالبانو پر وړاندې مخالفت ناوړه پایلې ولري. یادو کسانو پاکستاني رسنیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د یاد خبرداری د پاکستان لوی دسیس قمر جاوید باجوا او د پاکستان د استخباراتو یعنی ISI مشر فیض حمید ورکړی دی. پاکستان کې یاد امنیتي ناسته د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو پر وتلو او پر پاکستان د اغیز پر تړاو نیول شوې وه. د یادې ناستې په مهال پاکستاني چارواکو ویلي چې که چیرې پاکستاني پوځیان د طالبانو پر وړاندې کوم اقدام وکړي نو د یادې ډلې لوري به له سخت ځواب سره مخ شي. دوی همدارس ویلي دي چې پاکستان باید د طالبانو د مخالفت پر ځای ملاتړ وکړي ترڅو خپل اهدافو ته ورسیږي. تر دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي و چې د طالبانو پر وړاندې به هیڅ کوم اقدام نه کوي. دغه راز په دې وروستیو کې د پاکستان په اړه داسې شواهد هم لاسته راغلي دي چې د طالبانو ملاتړ کوي او د دوی د ټپیانو د درملنې په موخه یې د ډیورنډ کرښې غاړه روغتونونه هم جوړ کړي دي. څو ورځې وړاندې داسې اسناد هم ترلاسه شول چې یادو روغتونونو ته قمر باجوا په خپله د طالبانو ټپیانو د پوښتنې لپاره ورغلی و.